عام لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. راځو خپلې موضوع ته. لکه څرنګه چې په سکرین وینئ، نیو کورونا وایرس سکرینینګ ټول دا یو سکرینینګ ټول دی چې د اپل کمپنۍ، وایټ هاوس او سی ډي سي لخوا نه په پارټنرشپ یا په ګډه جوړ شوی دی. نو ما دا مهمه وګڼله ځکه چې دا یو مهم ټول دی چې تاسو ترې باید هم استفاده وکړئ او حاصل یې کړئ. اپل کمپنۍ والا جوړ کړی دی، خو ضرورت د دې نشته دی چې تاسو سره باید حتما آیفون وي. هغوی یو ویب سایټ هم لانچ کړی دی چې بالکل د دغه اپ سره یو شان دی، یعنی بالکل تاسو ته یو رقم تجربه درکوي. په بنیادي طور باندې دا یو کوېسچنیر دی یا سوالنامه ده. مختلف سوالونه پکې دي، کوم ته چې تاسو خپل سیمټمز یا علایم وایي او که نه لرئ هم ورته وایي. بیا هغو تاسو ته وایي چې یا ډاکټر ته مراجعه وکړئ یا ځان سلف آیسولیټ کړئ، یعنی بالکل ځان جدا وساتئ او یا هم سوشل ډسټنس اختیار کړئ. لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې آیفون ته ضرورت نشته دی. که تاسو آیفون لرئ نو لاړ شئ خپل اپ سټور ته او ولیکئ اپل کووډ 19. تاسو بیا دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. لکه څرنګه چې په سکرین وینئ بالکل برینډ نیو اپلیکیشن دی، هیڅ ریویو هم نه لري. او که موبایل ډیوایس لرئ بل انډرایډ وي یا ډیسکټاپ یا کمپیوټر لرئ نو کولی شئ چې د دې ویب سایټ نه تاسو دې سکرینینګ ټول ته لاسرسی وکړئ. ویب سایټ دی apple.com/covid19. نو موږ هم په لیپټاپ کې زه د سکرینینګ ټول ته غواړم چې لاسرسی ولرم، نو راځو دلته یې کاپي کوو. نیو ټیب ته به لاړ شو، همدغه ویب سایټ دلته کاپي کوو، پیسټ کوو. کووډ 19 سکرینینګ ټول ګورئ، اپل کمپنۍ، سی ډي سی او وایټ هاوس لخوا نه جوړ شوی دی. اباوټ، تاسو دلته د کورونا د وایرس په هکله معلومات هم ترلاسه کولی شئ، سیمټمز یې څه شي دي، څه باید وکړئ او ټیسټینګ، همدا ټول معلومات دلته شته دي. راځو موږ دا سکرینینګ ټول ته سټارټ سکرینینګ. لیدونکو موږ به دوه طریقو باندې دې کوېسچنیر ته جواب ورکړو. یو دا دی چې هیڅ علایم نه لرو او یو کې به ورته علایم ذکر کړو چې دوی موږ ته کومې لارښوونې او هدایت کوي. سټارټ سکرینینګ باندې کلیک وکړئ، ځان لپاره استعمالومه دې باندې به کلیک وکړو. که دا شدید علایم لرئ یا اکسټریم سیمټمز لرئ نو بالکل تاسو دا کوېسچنیر مخې ته بوتللی نه شئ. ګوره زه دا ویم I have at least one of these symptoms. هیڅ پاسېدلی نه شم، تبه ده او سام نشم اخیستلی، یعنی سویر کوم چې ایمرجنسي خدماتو ته ضرورت لري. دا کوېسچنیر بالکل مخکې ځي نه. ګورئ یو شوډ کال 911، لاړ شئ امبولانس یې که هر څه هغې ته زنګ ووهئ او تاسو ته باید ریسپانس درکړي. راځو I don't have any of these، دا شدید سیمټمز یا علایم نه لرم. نیکسټ ته ځو، خپل ایج یا عمر هم ورکئ between 18 and 64. مثلا زه اول دا دی چې هیڅ نه لرم. ګوره none of the above، نه لرم none of the above. next do you have any of these condition، دا دې کې کوم حالات خو نه لرئ، کې مختلف حالات دي. none of the above نه لرم. next in the last 14 days you have traveled internationally، تیرو 14 ورځو کې مو کوم نړیوال سفر لرئ. I haven't traveled internationally. next in the last 14 days have you been in area where coronavirus یا COVID-19 is widespread. none of the above. yeah I don't know، نه پوهېږم. in the last 14 days what is your exposure to others who are known to have. I don't have. I have had no exposure. دی باندې کلیک کوو. do you live or work in a care facility. نه دلته کار نه کوم. ګورئ your next maintain social distance، ما ته وایي یعنی هیڅ یو علایم هم چې نه لرم، ما ته وایي چې social distance اختیار کا. صحیح ده. بل راځو دې کې ورته لږ لږ علایم وایو چې دا دې کې موږ ته کوم هدایت او لارښوونې کوي. use for myself نه لرم. دې کې د خپل عمر وایم، مثلا زه ټوخی کومه. نیکسټ باندې کلیک وکړه. none of the above. I don't know.
کیدای شي زه ومه کوم یو کورونا باندې اخته کس وي زه ورسره نږدې ومه. نیکسټ کیر فیسیلیټي کې کار نه کوم یعنې هسپتال وي شفاخانه وي. ماته څه وایي چې صرف یو والا هغه مې ورته ویو سمپټم مې ورته ویو. بیا هم راته وایي چې آیسولیټ فرام ادرز ځان بالکل جدا وساته. سوشل ډسټنس او آیسولیټ فرق لري. ریسټ اینډ ټیک کیر او مانیټر سمپټمز یعنې د خپل علائم چې کوم ده دوامداره توګه باندې دې باندې نظر ساته. همدا شان خپل علائم ورته د دور ته خپلې لارښوونې او هدایت کوي او دا ایپ یا ویب سایټ به هم اپډیټ کیږي څرنګه چې دوی نوي معلوماتو ته لاسرسی کوي دوی به ځان اپډیټ کوي. نو لیدونکو زه نه غواړم چې زما چینل د کورونا وایرس په چینل جوړ شي خو دا مې مهمه وګڼله چې د خپل هیوادوالو سره یې شریک کړمه. لیدونکو که دا ویډیو مې خوښه شوې وي لایک یې کړئ، شیر یې کړئ د نورو دوستانو سره ترڅو هغوی هم ترې استفاده وکړي او کوشش د دې وکړئ چې هیوادوالو ته تاسو خپل اړخ نه هدایت او لارښوونې وکړئ چې دا وایرس جدي ونیسي او په ګډه سره انشاءالله تعالی موږ به دې وایرس ته شکست ورکوو. مننه، د الله په امان.